یو پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې روغ جوړ وای زموږ او تاسې د نننۍ ورځې د درس عنوان دا مسله سو. په تیر ورځ درس کې هم ما یادونه وکړه چې د مثلث په اړه به لنډ معلوماتو سره اشنا کیږو. بقي نور بشپړ معلومات په هندسه کې انشاءالله وایو چې همالته یو فصل درس شتون لري. لومړی کچېرې مثلث تعریف کو په دې ډول یې تعریفولی شو چې هغې هندسي شکل ته وایي چې د درو زولو په واسطه محدود شوی وي. هغه هندسي شکل ته ویل کېږي چې د درو زولو په واسطه محدود وي. مثلث له هغه هندسي شکل څخه عبارت ده چې د دریو زولو په واسطه محدود وي. مثلث نظر زولو ته په درې ډوله ده چې عبارت له متساوي الاضلاع، متساوي الساکین او مختلف الاضلاع مثلث څخه ده. یعنی که چیرې د مثلث له ډولونو سره اشنا کیږو، یو وی د زولو له مخې باید وپېژندو، یو وی د زاویې له مخې وپېژندو. د زولو له مخې ما یادونه وکړه چې په درې ډوله ده چې یو متساوي الاضلاع مثلث ده، دویم متساوي الساکین، دریم مختلف الاضلاع مثلث څخه عبارت ده. متساوي الاضلاع مثلث، متساوي الاضلاع مثلث هغه مثلث ته ویل کېږي چې درې واړه زولې یو له بل سره مساوي وي. یعنی که چیرې یو مثلث ولرو د A، B او C زولو درلودونکی وي، نو دا درې واړه زولې یو له بل سره مساوي وي. درې واړه زولې یو له بل سره مساوي وي نو دې ته ویل کېږي متساوي الاضلاع مثلث. متساوي الاضلاع مثلث هغه مثلث ته ویل کېږي چې درې واړه زولې یو له بل سره مساوي وي. یعنی په دې ډول دقت وکړئ که چیرې د A، B او C زولو درلودونکی وي، همدغه A زولی له C او B زولې سره مساوي وي. یعنی A زوله، B زولې او C زول یو له بل سره مساوي وي، دې ته ویل کېږي متساوي الاضلاع مثلث. دویم متساوي الساکین مثلث ده. متساوي الساکین، متساوي الساکین مثلث هغه مثلث ته ویل کېږي چې یوازې دوه زولې مساوي وي. یوازې دوه زولې مساوي وي. یعنی که چیرې د یو مثلث د A یا B، C زولې یو له بل سره مساوي، دې ته ویل کېږي متساوي الساکین. یعنی په دې ډول دقت وکړئ که چیرې یو مثلث ولرو، په دې ډول که چیرې یو مثلث ولرو، د دې مثلث B او C زولې یو له بل سره مساوي وي، دې ته ویل کېږي متساوي الساکین. خو لیکن دریمه زولې باید مساوي نه وي. یعنی B او C زولې مساوي وي، مساوي نه وي له A زولې سره. یعنی دوه زولې مساوي وي خو لیکن دریمه زولې مساوي نه وي، دې ته ویل کېږي متساوي الساکین مثلث. دریم مختلف الاضلاع مثلث ده. مختلف الاضلاع مثلث هغه مثلث ته ویل کېږي مختلف الاضلاع مثلث هغه مثلث ته ویل کېږي چې درې واړه زولې یو له بل سره مخالفې وي. مختلف الاضلاع هغه مثلث ته ویل کېږي چې درې واړه زولې
یو د بل مخالف یعنی مختلف یعنی کچری A B او C زولو درلودونکی مثلث وي درې واړه د یو بل مختلفي نو دې ته ویل کېږي مختلف الاضلاع مثلثو. په دې ډول دقت وکړئ کچیرې یو مثلث ولرو کچیرې په دې ډول یو مثلث ولرو همدغه A B او C زولا یو بل خلافي ان A زولا دی B زولا د C زول سره مساوي نه C د A سره مساوي نه نو دې ته ویل کېږي مختلف الاضلاع مثلث. مختلف الاضلاع مثلث هغه مثلث ته ویل کېږي چې درې واړه زولې مختلفې وي لکه څه ډول چې موږ په شکل کې وښودلو متساوي الاضلاع متساوي الساکین او متساوي مختلف الاضلاع. درې واړه ډولونه د مثلث د زولو لمخې کچیرې درې واړه زولې مساوي وي هغې ته متساوي الاضلاع ویل کېږي. کچیرې دوه زولې مساوي متساوي الساکین بلل کېږي. کچیرې درې واړه زولې د یو بل خلاف یعنی مختلفي نو دې ته مختلف الاضلاع مثلث وایو. دویم ډولونه د زاویو لمخې دي یعنی مثلث د زاویو لمخې هم په درې ډوله ده چې عبارت له حد الزاویه مثلث قیم الزاویه مثلث او منفرج الزاویه مثلث څخه ده. په دې ډول دقت وکړئ موږ حدا زاویې لرو په هندسه کې هم قیمي زاویې لرو په هندسه کې او هم منفرجه زاویه لرو په هندسه کې. حدا زاویه هغې زاویې ته ویل کېږي چې له نوي څخه کوچنی اما له صفر څخه لوی وي. قیمه زاویه هغې زاویې ته ویل کېږي چې له 90 درجو سره مساوي. منفرجه زاویه هغې زاویې ته ویل کېږي چې له 90 څخه لوی 180 څخه کوچنی وي. نو نظر د زاویو ته مثلث په درې ډوله ده. لومړی حد الزاویه مثلث حد الزاویه مثلث حد الزاویه مثلث هغې مثلث ته ویل کېږي کله چې د الفا بیتا تیتا درلودونکی مثلث یعنی الفا بیتا تیتا زاویې ولري همدغه زاویې له 90 درجو څخه کوچنی له صفر څخه لوی وي. یعنی په دې ډول کچیرې یو مثلث ولرو الفا بیتا زاویه او تیتا زاویه درلودونکی همدغه الفا بیتا تیتا زاویې له 90 څخه کوچنی له صفر څخه لوی وي دې ته ویل کېږي حد الزاویه مثلثو. دویم موږ قیم الزاویه مثلث لرو. قیم الزاویه مثلث هغې مثلث ته ویل کېږي چې یوه زولی قیمه وي بقي دوه زولې خادا وي. هر مثلث د درو زاویو درلودونکی ده لکه څه ډول چې د درو زولو درلودونکی نو د درو زاویو درلودونکی ده. کچیرې د دې درو زاویو څخه یوه زاویه قیمه وي موږ مخکې یادونه وکړه چې قیمه زاویه هغې زاویې ته ویل کېږي چې له 90 درجو سره مساوي. یعنې کچیرې الفا زاویه مساوي له 90 درجو سره وي بقي دوه زاویې یعنی بیتا او تیتا زاویې بیتا او تیتا زاویې کوچنی له 90 څخه لوی له صفر څخه وي یعنی دوای حادا وي یوای قیمه وي دې ته ویل کېږي قیم الزاویه مثلث. په دې ډول یې رسمولی شو. دقت وکړئ همدغې مثلث ته ویل کېږي قیم الزاویه مثلث. ولې قیم الزاویه ورته ویل کېږي ځکه همدغه زاویه
لنوي درجو سره مسیده پاتې بکی دوه زاویې حاده زاویې دي کله چې د یوه مثلث یوه زاویه قایم او دوه حاده وي دې ته ویل کېږي قایم الزاویه مثلث یا داسې هم ویلی شو که چیرې د یوه مثلث یوه زاویه قایمه وي نو قایم الزاویه مثلث بلل کېږي دریم عبارت د منفرج الزاویه مثلث څخه ده دریم منفرج الزاویه مثلث هغې مثلث ته ویل کېږي چې یوه زاویه یې منفرجه وي او بقي دوه زاویې حاده وي منفرجه زاویه موږ وویلو چې هغې زاویې ته ویل کېږي چې لنوي څخه لوی او لنوي څخه لوی او یو څلواتیا څخه کوچنی وي که چیرې د یوه مثلث یوه زاویه منفرجه وه یعنې په دې ډول که چیرې الفا لوی لنوي څخه وه کوچنی لیو څلواتیا څخه وه لوی لنوي درجو څخه وه کوچنی یو څلواتیا څخه وه کوچنی یو څلواتیا څخه وه نو دې ته ویل کېږي منفرج الزاویه مثلث کله چې الفا لنوي یو څلواتیا څخه کوچنی لنوي څخه لوی دې ته منفرجه زاویه ویل کېږي نو یوه که چیرې یو مثلث منفرجه زاویه هم ولري یوه دوه حاده وي یعنې بیتا او تیتا کوچنی لنوي لوی له صفر څخه وي دې ته ویل کېږي منفرج الزاویه مثلث منفرج الزاویه مثلث په دې ډول رسمولی شو دقت وکړئ که چیرې په دې ډول یو مثلث ولرو همدغه زاویه الفا وي یعنی منفرجه بقي دوه بیتا او تیتا یعنی حاده وي دې مثلث ته ویل کېږي منفرج الزاویه مثلث موږ د مثلث له ډولونو سره اشنا شولو ومویل چې مثلث نظر زولو ته په درې ډوله ده او نظر زاویو ته هم په درې ډوله ده زولو ته مو پېژندلو چې متساوي الاضلاع ده کله چې درې واړه زولې مساوي متساوي الالساقین ده کله چې دوه زولې سره مساوي مختلف الاضلاع مثلث موږ لرو چې درې واړه زولې یو د بل سره مخالف یعنی مختلف وي دویم موږ نظر زاویو ته وپېژندلو چې نظر زاویو ته په درې ډوله ده یو ته حد الزاویه مثلث وایو کله چې درې واړه زاویې لنوي څخه کوچنۍ او د صفر څخه لوی وي یعنې حاده وي دې ته ویل کېږي حد الزاویه مثلث کله چې یوه زاویه 90 درجې یعنې قیمه وي دوه حاده وي دې ته ویل کېږي قیم الزاویه مثلث دریم منفرج الزاویه مثلث هغه مثلث ته ویل کېږي کله چې یوه زاویه منفرج او بقي دوه حاده وي دې ته ویل کېږي منفرج الزاویه مثلث چې په شکلونو کې ما واړه تاسو دپاره رسم کړي دي یعنې درته ښودلې مې دي انشاءالله چې تاسو به د مثلث له ډولونو سره اشنا شوي وای راځو د مثلث له محیط سره اشنا کیږو د مثلث له محیط سره اشنا کیږو د مثلث محیط که چیرې وغواړو پیدا کو د یو مثلث درې واړه زولې باید سره جمع کړو د مثلث محیط د پیدا کولو دپاره د مثلث درې واړه زولې باید سره جمع کړو یعنې که چیرې یو مثلث ولرو د A B او C زولو درلودونکی وي همدغه که چیرې سره جمع کو زولې د مثلث محیط لاسته راځي د مثلث محیط لاسته راځي یعنې په دې ډول دقت وکړئ که چیرې یو مثلث ولرو همدغه مثلث د A B او C زولو درلودونکی وي همدغه A زوله جمع B زوله جمع C زوله د مثلث محیط لاسته راځي
یعنی په دې ډول دقت وکړئ A مثبت B مثبت C همدغې ته ویل کېږي د مثلث محیط. که چیرې غواړو نسبي محیط پیدا کړو یعنی نیمایي محیط پیدا کړو نو نیمایي محیط مساوي کېږي A مثبت B مثبت C تقسیم پر 2 یا په دې ډول هم لیکای شو چې نیمایي محیط مساوي کېږي P تقسیم پر 2 P تقسیم پر 2 ځکه نیمایي محیط د مثلث کېږي چې P مساوي د A جمع B جمع C سره ده. یعنی کله چې د یوه مثلث درې واړه زولې سره جمع کو د مثلث محیط لاسته راځي. کله چې د یوه مثلث درې واړه زولې سره جمع کو د مثلث محیط لاسته راځي. بل باید چې موږ او تاسې په نننۍ ورځې درس کې ورسره اشنا شو د مثلث مساحت ده. د مثلث مساحت که چیرې درې واړه زولې معلومي هم کولی شو په لاس راوړو که چیرې دوه زولې ترمنځ زاویه معلومه هم کولی شو په لاس راوړو یا کیدای شي د مثلث قاعده او ارتفاع معلوموي له دې څخه هم کولی شو د مثلث مساحت لاسته راوړو. دقت وکړئ د مثلث مساحتو د مثلث مساحت کې که چیرې قاعده او ارتفاع معلوموي یعنی په دې ډول که چیرې یو مثلث ولرو دقت وکړئ که چیرې په دې ډول یو مثلث ولرو په دې مثلث کې H یعنی ارتفاع یعنی A قاعده معلوموي لومړی یعنی که چیرې قاعده ارتفاع معلوموي څه ډول کولی شو مساحت پیدا کو د دې مساحت د پیدا کولو دپاره یو پر 2 ضرب قاعده ضرب ارتفاع په دې ډول پیدا کولی شو. کله چې د یوه مثلث قاعده ارتفاع معلوموي وغواړو چې مساحت پیدا کو نو یو پر 2 ضرب قاعده ضرب ارتفاع کو لیدې فرمول څخه د مثلث مساحت په لاس باندې راځي. دویمې که چیرې د مثلث درې زولې معلومې وي څه ډول کولی شو مساحت لاسته راوړو یعنی په دې ډول دقت وکړئ که چیرې یو مثلث ولرو فرض که یو قیم الزاویه مثلث ده په دې قیم الزاویه مثلث کې درې واړه زولې معلومې دي یعنی B A او C زولې معلومې دي وای تاسو مساحت پیدا کړئ. د دې مساحت د پیدا کولو دپاره موږ لومړی باید نسبي محیط پیدا کړو. مخکې ما ویل چې نسبي محیط مساوي کېږي P تقسیم 2 یا داسې وایو چې نسبي محیط مساوي کېږي A مثبت B مثبت C تقسیم 2 چې مساوي کېږي P پر 2 سره یعنی که چیرې مکمل محیط پر 2 باندې وشو نسبي محیط لاسته راځي. په دې ډول هم کولی شو پیدا کړو. نو نسبي محیط ضرب نسبي محیط منفي A زاویه ضرب نسبي محیط منفي B زاویه ضرب نسبي محیط منفي C زاویه د دویم درجه جذر لاندې. که چیرې درې زاویې معلومي وغواړو چې د دې مثلث مساحت په لاس باندې راوړو تر ټولو لومړی باید نسبي محیط پیدا کړو. نسبي محیط ضرب نسبي محیط یعنی نیمایي محیط منفي A ضرب نیمایي محیط منفي B ضرب نیمایي محیط منفي C. په دې ډول کولی شو د مثلث مساحت په لاس باندې راوړو.
هغه وخت کله چې درې واړه زولې معلومې وي. په لومړی حالت کې قاعده او ارتفاع معلومه. په دویم کې که چیرې درې واړه زولې معلومي کولی شو له دې فورمول څخه ګټه واخلو. دریم کله چې دوه زاویې او ترمنځ زاویه معلوموي نو موږ او تاسې د لاندې فورمول څخه ګټه اخلو. فرض کړئ په دې ډول یو مسله شته. په دې ډول یو مسله شته. په دې مسله کې الفا زاویه معلومه ده. A او B زاویې معلومې دي. وایي تاسو د دې مسله مساحت پیدا کړئ. په داسې حال کې چې یوه زاویه او دوه زولې معلومې دي، یعنې دوه زولې ترمنځ زاویه معلومه ده. د دې مساحت د پیدا کولو دپاره یعنې A پلس راوړلو دپاره موږ یو پر دوه ضرب A ضرب B ضرب ساین الفا رابطې څخه ګټه اخلو. یعنی هم یو پر دوه ضربو همدغه د دوو زاویو حاصل ضرب ضرب ساین الفا ضرب ساین الفا. د دې فورمول په اساس کولی شو کله چې دوه زاویې ترمنځ زاویه معلومه دوه زولې ترمنځ زاویه معلوموي د مثلث مساحت په لاس باندې راوړو.